لنډه عبرتناکه کیسه. یو سړی غوښتل چې خپله میرمنه ووهي، نو په لکړه یې څو واره ووهل، خو ناڅاپه یې میرمنه مړه شوه، په داسې حال کې چې خاوند یې د وژلو قصد نه و کړی، بلکې د نوموړي مقصد دا و چې تادیب ورکړي. تر دې پیښې وروسته د میرمنې د کورنۍ یعنې خسرګنۍ څخه په بیره کې شو او د دې پیښې څخه یې هیڅ لاره ونه موندل. نو د کور څخه راووت او خپل یو نږدې ملګري ته یې دا کیسه وکړه. هغه ملګري یې ورته وویل د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې ته یو ښایسته ځوان پیدا کړې او خپل کور ته یې د میلمستیا په بهانه راوبلې، بیا یې سر پرې کړه او جسد د خپلې میرمنې د جسد تر څنګ کېږده او د میرمنې کورنۍ ته ووایه ما دغه ځوان ولیدی چې زما د میرمنې سره یې زنا کول، نو ما صبر نسوای کولی ځکه مې دواړه ووژل. کله چې دغه کس د خپل ملګري څخه دا حیله واورېدل نو د کور مخ ته کښېنستی تر څو چې یو ښایسته ځوان راغی. نو دغه قاتل ډیر ټینګار ورته وکړ چې زما سره کور ته ولاړ شه. هر کله چې هغه ځوان د قاتل کور ته ننوت نو قاتل را ولاړ شو او دغه ځوان یې هم قتل کړ. هر کله چې د میرمنې قریبان راغلل او دوه جسدونه یې ولیدل نو دغه قاتل یعنې د میرمنې خاوند هغه درواغجنه کیسه ورته وکړل. نو هغوی بیرته ولاړل او څه یې ونه ویل. خو هغه ملګری چې دغه قاتل ته یې دا حیله ورښودلې وه هغه یو زوی درلود. هغه زوی یې په دغه ورځ کور ته رانغی. نو دغه پلار یې اندېښمن سو او د خپل قاتل ملګري کور ته ولاړی. د قاتل خاوند څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه هیله دې عملي کړه؟ هغه ورته وویل هو. ملګري یې ورته وویل هغه ځوان راوښایه چې تا وژلی دی. هر کله چې دغه کس هغه وژل شوی ځوان ولید نو هغه یې خپل زوی و، هغه زوی چې د ده د حیلې په سبب وژل شوی و. همدا واقعه د حضرت علي د دې وینا مصداق ده، څوک چې د خپل ورور لپاره څاکین دي هغه خپله پکښې لویږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ.